د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته نږدې تحصیل شوی کې آباد یو شمېر سیمو خلک وایي د صحت بنیادي سهولتونو څخه محرومه دي او دغلته چې کوم د صحت بنیادي مرکزونه دي نه پکې دوايانې او نه ډاکټران وي او دوی مجبوره وي چې خپل ناروغان بنو یا پېښور ته ورسوي چې د لارو مشکلاتو په وجه د لا هم نورو ستونزو سره مخ وي. د سیمې خلک وایي د صحت ودانۍ خو شته خو نه پکې دوايانې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې وي بلکې د صحت مرکز یې په یو ملګودام کې بدل شوی دی. د روغتون مالک مکان او دغلته روغتون ته راغلی یو ځایي اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي بصیر الله خبره کو د ممیت کوټ کې ویلوړې د ممیت المسایو او دغه هسپتال مالک مکان وایو کیم میج هسپتال دی کنه دا تقریبا 1988 کې د کمپلیټ شوی دی جوړ شوی دی یغه نر دلې هیڅ نوې معلومات هم وشو خو اصل جی خبره چې کومه جی میج د معلومات غسر اندو کنه میج د ډاکټر سره دو دلته جی نه د ډاکټر سہولت شته نه د الچوي سہولت شته نه د لیبارټري سہولت شته د باوجود د مرزو ته ابودي او میشته دلته ډاکټر انتهایی زو تکلیف ته د ډاکټر زو تکلیف ته شپې د ایمرجنسي بیمور جوړ شي میشته انتهایی زو تکلیف سره مخ کیږي د خلک یمونم خاګمینز نه ټنډي کړي اوسیدونکو د هسپتال حالات تو خپل اول دو غلطه میش بیمورون ته دومره سخت تکلیف ته چې بیمور بس په کلی کرمر چې خو د ډاکټر د وجنه هیڅ پکې میش جوړای نشي ځکه چې پټکینه دی حکومت آی نو ډاکټر دلته میش تازری کونه نو دړه بهتره خبره چې میش تنه بلډینګ پکور دی نه غب میش اصل کې خبره د ډاکټر دو چې ویل چې ډاکټر تنظیم شي د ش ډاکټر تنظیم شي باقي ان شاء الله ډاکټر ته هر قسم تحفظ میش خپل ورکوي دلته میش ته قسمه وړو وړ کې ډر پاسرګینه پسلی نرمړه شول کنه چې دستنه څوک د کاینه څوک د شیرینه ځکه چې د لره مخه میش وینینه اچانک میش ته بیمورون جوړ شي ایمرجنسي حالت او بل دا چې میش د افغانستان د بونډري سره پورتي کنه په بارډر باندې او دا ډر لره علاقہ دو کنه نو بهر بازور ته چې میش کنه د شپې میش سره سہولت بل طریقه نشته د هاي واحد سہولت آی کدا حکومت څخه شي نو دا د میش د پرخه مخاو کو د سیمې خلک د صحت اعلی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دوی صحي سہولتونو ته پاملرنه وکړي او د روغتون نوټس واخلي چې پکې د ډاکټرانو موجودګي سره سره د ضرورت سامانونه او دوايانې یقیني کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان تحصیل شوه.